فری فایر والا هغه گیم کوي چې هغه کې ورزش وي د سټوډنټان ایکسرسایز چې ورزش پکې کرکټ کو کبډي کو فوټبال کو هاکی کو زه الحمدلله کرکټ کوم ثواب پنیت بیټینګ کم کوم زیات تر بالینګ کوم په بالینګ کې چینج اپیس کوم داسې گیم کو چې ورزش پکې ایکسرسایز کبډي کوا ما پینډه کې بیان کو تاسو ته پوس کوم تاسو په دې مچي کې دی کلی کې د کبډي ټیم شته په خوا وسته د پخوا په شانتي اوسم شته زه شکر دی ما پینڈے والا تبھی پیم کبڈی کا ٹیم ہے کہ نہیں ہے ما تو پینڈے وہ پہلے تھا اب نہیں ہے آگا نیو چا کر کے پینڈے کے ماں بیان کرو ماں تے مجھ سے پوچھو کیوں نہیں ہے آپ بھی پوچھو کیوں نہیں ہے میں نے کہا میں پخوا کورنی غوڑیو او کورنی چرګانو ناغي کبډي کولې شو څوک چې پارمي چرګان خوري کنه زمانہ شروع کړه دا کبډي نشي کولی هغه پارمي چر په پنجره کې کوږي زمانہ شروع کو پزاني ختمه کا مونږ ټول کاګه واګي خوراک هایبریډ شری زمیدارانو کاکا ته پته ده تخم هایبریډ دی که نه دی ووایه یو ځل چې فصل وکړي دوباره هغه تخم فصل کوي تخم هایبریډ شو خوراکونه هایبریډ شو 2 نمبر شو او چرګان د پارمي شو هر څه 2 نمبر هایبریډ او مولا 1 نمبر غواړي وایي مولا 2 نمبر دی چې خوراک را باندې 2 نمبر کې زه 2 نمبر یم زه وایي مولیان حق نه وایي اډو وایو نه نه وایم چرګان را باندې پارمي خوري پارمي او حق را نه غواړي پارمي چرګانو کې حق نشته اخو پخوا به داسې چرګانو زه په ډېر پخوا مور سره راغلی وم دلته پروګرام خپلوانو کرم نه چې کور کې زم وړوکي ما ماشومان پاسې هغه چرګ پسې منډه واله نه زم د ماشومانو مزاج کې زم پاسې د منډه مې واله مور کلک مور راته کېنه وایي موږ میلمانه یو دا موږ له لالۍ هغه درې څلور کورونه کې هغه چرګ منډې والې هغه ماشومان راټینګ کړل هغې کې دومره پهلواني طاقت و چې خلکو د پته م ولګېده چې مهمان آیا ہے او تشریف یې راوړی دی او کارغه به م کایې وکړو چې میلمه را دغه ټولې سیګنلې پخوانۍ وي او دغه به وشو اوس پارمي چرګ په پنجره کې کوږ پروت دی زه ته دله منډه ورکړه مړه ما او تا کې به څه پاور راولي پاور